عبدالله بن عمر ته چا ورځ وی رضی الله عنهما وی څوک چې جنازې سره لاړ شي او مونځ پې وکړي نو دل الله د یو قیرات امر اجر ورکوي جبل احد امر غر او چې بیا ورسره ولاړ یې ښخولو پورې او بیا واپس راشي 2 قیرات اجر ورته میلاوي هغوی دا خبره چا کړې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې عایشې وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې لاړ په عایشه رضی الله عنها پسې ور ورته وټکه ام المؤمنین وی چې حدیث خبره کړو یا ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي کاڼې ورسره لاس کې هغې د غصې نه دې ځمکې ته راواچو وی لقد فرطنا فی قراریت کثیره دا خو ډېر قراریت زموږ نه بیا پاتې شوي دي یعنې دغه وخته پورې عبدالله بن عمر ته دې حدیث پته نه وه تصدیق له چا پسې راغی عایشې رضی الله عنها پسې چې هغې تصدیق وکړو بس خبره ختمه شو د غصې نه یې کاڼې ځمکې ته راواچوي دا خو زموږ نه ډېر قراریت پاتې شوي